د نوح علیہ السلام نه بعد یو لوی جلیل القدر پیغمبر چو هغه ادریس علیہ السلام. دا هم په خپل وخت کې ډېر لوی مهنت او مشقت دا الله د دین لپاره کړو. آخري دته یو سودا پیدا شو پزړه کې چې دا ځنکدن څنګه شي. اوس دا علم خو سوا د خدای نه بل چاته نشته، یا هغه چاته پته چې د چا ځنکدن یو ساتي وزي. نو الله پاک ته یو التجا وکړه چې یا الله ما ته سکرات د موت خایا، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کوله چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. اے پروردگارا ز پتا سره پناه غواړم داغه سختو د مرګ نه، د مرګ سختۍ الله دې امان راکړي. عیسی علیہ السلام یو مړی را ژوندی کړی، امړی ته وی چې وای لاندې در باندې سال تیرو. هغه صاحبہ سلور زرا کال می وشو چې مړی، او په سلور زرا کال کې د زنکدن تریخواله میلاد مړی نخ کته شوی. په دغه وخت کې چې زما الق ته کم تریخواله رسیدلې او عامله د مړی نخ کته شوی. نو دا چونکه ډیر لوی تکلیف دی وخت دی، نو ځکه به حضور فرمایل چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت، د مرګ د سختونه خدای ماته نجات راکړه. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې ما د چا زنکدن بچ سخت نو زما به خوښ نو، خو ما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زنکدن سخت لیدلې دی نو هغه نه رستو می بیا په چا انکار ونه دا سه سخت چې د سر زما په سینه باندې اډاناو او دا رنگ مبارکي دا سه سورو چې تابویل اوس به د مخ نوی نه روز. علما لیکي چې دا وخت کې تپوسو شوته اسرائیل نے تپوسو کو چې دینم زیات څه تکلیف شتا. هغه ورته چې یا رسول الله دا خو مې په روپای کې او پیسہ تکلیف پتائی ہے. نو حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې ټول روپای تکلیف په ما کې ده، خو چې زما امت سره داسې سختی ونه کړي. نو عرض داو چې سکرات د موت چې دی دا ډېر زیات سخت، ځکه په دغه وخت کې د ایمان د ګټ او د بیلات سودای، که دغه وخت کې د ایمان وګټلو خو عمر لا کامیاب شوی، او که دغه وخت کې د ایمان بیلو دونو عمر لا تباش. یو بزرگ وفات کېده، ډېر علما ورته ناستو، بزرگان ورته ناستو. علماء وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دا بزرگ وایي چې لا د لا دا معنا دا چې زدا کلمه نه وایم. اسمره بزرگان چې ناستو ټول په جړا شو چې دا دومره لوی سړی او په داسې وخت کې دی وایي چې لا زه کلمه نه وایم، خدای تباه شو کړ، دا خو غرق شو. په دغه وخت کې د دې بزرګ نه هغه سکرات د موت څه وخت لري شو، طبیعت یې ټیک شو. او بزرگان ورته وایي چې دا پتا څه چلو، مونږ درته اشهد ان لا اله الا الله وی او تاوی چې لا. ا بزرگ ورته وایي چې ما تاسو ته نه وی چې لا، تاسو سره جخت شیطان ولاړو،
او زوما ډیر سخت تګه ناغه سره یو ډک جامو ما ته وی چې توای چې خدایان دو دینو دا یخه وب بدر نو ما هغه ته وی چې لا وی چې دا حربه کامیاب نشوه نو بیا را ته وی چې یا مولانا قد نجوت اے مولانا خلاص ورانا نو بیا مې هغه ته وی چې لا خلاص شوه نه مخکې ډېر منزلونه پاتې نو ما دا الله ټکه هغه ته کولو تاسو ته مې نه وی چې ز کلمه نه نو عزیزانو دا وخت کې شیطان لعین جخت ولاړی او کوشش دا کوي چې په دغه وخت کې تا ورغلو کی او دا د ایمان خزانه در نه واخلي نو عرض میں داو چې ادریس علیہ السلام تا دا سودا پیدا شو چې سکرات د موت وګورم دا د مرګ سختای وګورم نو د خدای عبادت به بیا نور زیات په شوق باندې کوم الله حکم کو اسرائیل علیہ السلام تا چرا والا په سکرات د موت زنکدن پر راوستو او ورته وخدل سایت قبض کا بیا را ژوندې و ودلیدل و یا الله ډېر ښه اے خدای ز پتا پناه غواړم د دې سختای خدای دا خود برداشت نه بار سختی دا خود انسان د وس شی نه دی بیا الله ته التجا کوي چې یا الله اوس مې د دوزخ کتو شوق دی چې جهنم وګورم نستا یو عظیم یره به مې پړه کې پیدا شي نستا عبادت بنور په شوق کو الله ملائکو ته وی چې بوې زئی نو جهنم لای بوتل جهنمی چې ولید او د ورننه و دا سه ملائکی پکې ولید چې داغي د سپېګمو د خلینه د اور لمبه وتی تپوس یو کو چې دا سوق دی او دا ولی ورته ادریس علی السلام دا زبانیه ملائکی دی دا هغه ملائکی دي چې د جهنم په اور تازه کولو باندې مقرر دي او د خله او د سپېګمونه د اور لمبه دي د پاره وزي چې دا د قهر او د غضب ملائکی قران کې راضي کړي چې خدت ته ټوپونه وها غاوره پڅشي باندې خدا وخت ډیر نږدې دی چې سند الزبانیه زبم درته زبانیه ملائکه راو غواړم خلاصي بده ته څوک تبت اخلاصي څوک اوس عزیزانو اندازه وکړئ چې د جهنم هغه ملائکه چې د چا د خله او د سپېګمونه د اور لمبي وزي او راغختم درته خدای وي الله دې امان راکړي د حکومت یو مات ګډ غوندې سپای چې در باندې لاس کی دي نو ځان نشه خلاصوله تانه ته دی بوزي او بیا د تانیدار تیسمارخانی چې وګوره نو ستیار در باندې راغلی او تیزونه اچي او د خدای ملائکه چې زبانیه وګوره چې د خله او د سپېګمونه د اور لمبي وزي الله دې امان راکړي چلته بس ابل اورد یو سړی راغی نو هغه چرې ما داسې پتلو سم نه دی لیدلی او دې زمونږ د دې علاقې چې پلار ازینو داسې اسمان ته ګوري
زکه چې ټوپک موپک ور سره نو داسې اسمان ته ګوري. نو بل ورځ راغې پولیس نیولې، نو پولیس انټاروګیټ کړو، دا تلی ملی به ورته وهلی را وهلی، نو چراغې نو دا سره داسې ځوړند غوندې. خیره قسم یې سي چې ما ته وکړه نو مالا د قدرت خاوند ده. د دې فرعون سر دې په دې سپایانو ټیټ کو، دې به ګرځېدو څنګه؟ اوس یو څو لختې په تاڼه کې د پولیس خوړلي دي، اوس څنګه روان دي؟ نو هسې دې پورې درته وایم چې یوسف علیه السلام ځان سره یو سړی مقرر کړی، دی به چې په شاهي دوره باندې روانو نو هغه به آواز وکړو چې مغرور مشو، شاهان شاهان دیگر است، غاوره کېږما د بادشاهانو بادشاه بل دی. ته څه شې؟ ته یې څه؟ د بادشاهانو بل بادشاه. بل طرف نه به آواز وشو چې لمن الملک اليوم، دا هغه د قیامت د ورځې آواز دی چې ملایکې به آواز وکړي لمن الملک اليوم، د نن ورځې بادشاه څوک دی؟ نو دا د دنیا بادشاهان به ټول سرنګون ولاړي. دا جرأت به په دغه ورځ څوک کولی شي چې هغه سر راوچت کړي چې زم بادشاه یم؟ لمن الملک اليوم، د نن ورځې بادشاه څوک؟ نو آواز بوشي لله الواحد القهار، د نن ورځې هغه بادشاه دی چې یو دی او نن ډېر په قهر. د قیامت په ورځ به الله داسې په قهر وي چې نه به دې نه وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا داسې په قهر شي. دا 50,000 کاله ورځ به د الله د قهر او د غضب ورځ. الله دې امان راکړي. عزیزانو دې ته سوچ کوو، ځان نه فصلی بزرگان ما جوړوي چې صدر باندې پیښ نه نو ځان نم د نظام الدین اولیاء بچی جوړ کړي، منځونه هم کوي او سجده هم لګوي، او چې صدر باندې پیښ شي نو بیا صادر نخپه او باسي او د خدای نه باغیان شي. دغه خدای هر څه در باندې کولی شي، هر څه کولی. زمون منځونه داسې دي لکه یو کوچی سره د خار سړی تلی او نوکر ور سره چیلای به ولا ساتل، منځونه به هم ډېر کول. چرته به دې چې کتو دا د خار سړی به په منځ ولاړو، کوچی خیال کړی دی چې دا خو ډېر زبرګ دی جوړ، منځونه ډېر کوي. چې اخر کې راتلو ته نه نو دا کوچی نه چیلای را پټې کړي، چې چیلای را پټې کړي نو کوچی ورپسې کور ته راغی، غاټ کوتک ور سره او په دولاسي د دې عورت را پرې ویل روزه ستا ویلې داسې داسې کړي، په دا ډېرو لمانځو، په بارانه به دې م کاوه، په وچه به دې م کاوه، په لمده به دې م کاوه، کور دې وران شه نو ایله بیله چیلای دې را پټې کېدل، تا خو ډېر منځونه کوله. نو عرض میں داو چې دا ژوند د امتحان وخت دی، امتحان راغی او ته ثابت قدم پاتې شو. امتحان راغی او ثابت قدم پاتې شو، دا منځونه به پکار راځي، دا نیکی به پکار راځي. نن د عظیم قهر دی د ملک، که د چا د لور واده دی صاحبه یو حال، لور واده دی روټۍ به کلب کې ورکوي، کلب کې لکه ته څه ګورای، ته ګورای چې کلب کې روټۍ ورکوي؟ کلبونه خو د ګورګانو سه، روټۍ به انټرکان کې ورکوي، خزي دی او نر دی او نرغه دی چې دونه ځان سره راوستي،
ځکه انټرکان ته چې څوک روټۍ لځي خو به خزم بوز هغه ورځ راته چاوي انټرکان کې دعوت ته پکې نه وي ما خزه نشو بوتله ځان سره اول ته چې څوک خزه ځان سره بونځي په انټرکان کې پریدي نه د انټرکان قانون دی چې دړدړای به بوزین او تباله ورځي کارډونو ته وګوره د دوی د دیوتونو یو کارډ د لسو روپو بیا د خزه او د سړی لاس په میلاو شوی بیا په د سړی نامه لیکلی لاندې د بیگم نامه هم لیکلی پلانې او بیگم پلانې یعنی سړی ته وایي چې زما خزه دې مغواړي ته خدایم په شرمونو شرم ملک شو دا هغه پښتانه دي خو چې دوی ته ګورم په دې لارو کې جنجونو سره رواني امرګرو ته ما پښتانه وګوري چې رواني پښتانه شتا خټ کېدلی وريجه در باندې خوري او لارای ته دی خو جو ها کو لا دا پښتانه رکه کا خدای دې په دوی سیلاب راوړي نن په اخبار کې وګورئ دي وزیرانو ته خلق ناست نو مال دا قوم دی چې جاړي چاله حکومت دا ګران ک دې قوم ته وګوره درې میله کې جنېجو ته ګټ شي 3 میله په 3 میله سړک باندې د جنېجو وزیر اعظم ته ګډې ده وزیر ورشي پټکې ور په سر کې سو کوله ټوپای ور په سر کې دمراولی دوی هغه شلخای غوندې تماچ کړای ډمه ته غاړه کې واچي دا پښتانه خدای دې د دې قوم نوغه او باسي دا نوغه ویلا بارانونه څنګه د توربېلې د بند تماشا کوا چې کله بدر باندې راشلېږي بندر باندې راوشلې دا او د طوفان نو غوندې خزې د سړو نه وړاندې غشتیو سړی د خزو نه وړاندې هغه قهر انتظار کوي دا هغه قهر په دې قوم خدای پاک کوم عذاب ته ساتلې دي کابل غوندې خار کې اور بلې دی شي او لکونه خلق پکې کباب کې دی شي نو پاکستان کې نشي کېدی پاکستان کوم مور راوړی دی د پاکستان هغه حکومت وګوره د پاکستان هغه فوج وګوره فوجیان په مارشل الله راوستو د فوج وقار ختم د پاکستان حکومت جنگ خو اوګه ساروي خکولې شي چې تر سپېګمو مور شي بیا جنگ کولې شي د فوج بیړه تبا ده خدای دې جنگ نه راوړي تب د دوی تماشه وکي بیا د مارشل الله په کیسونو کې دوی چې کومه مزه وک ټول ملک فوج ته الاټ ده اوس فوج نه چې د نورو نمبر پر راغله دا نورو ګوري هغه قوم په پروري او قوم پرورای په کې شروع دي چې پناه په خدای تما توای چې یو الګ دولسم پاسي دولسم او هغه 16 او 17 گریډ او 18 گریډ کې لګي او یو الګ ډبل ایم ای کړي او هغه تکلرکی نه ملایي د وزیر خپل دولسم پاس 17 گریډ کې لگا او د غریب بچه ډبل ایم ای هغه تکلرکی نه ملاويږي دا سملک دی یا دا ملک د وزیرانو د پلار دی دا خو قوم وینو تپوس به کړي وې کنه قوم وې دا قوم دی چرتا وزیر راضي او صاحب دوی د ګډو رونه دي خو چې شین بوټه ورته وګوري چې دلته بچي وي دا د چایو سپی دا د روټۍ سپی دا د شنو چایو سپی دا د کباب او د روټۍ د کچرو سپی دا د سود د زکات مردار خوار سپی دا خلق دی
ډېر شکر دې رمه خوشحالي کچینی ګران شي ویم الحمدلله کوړه ګران شي ویم الحمدلله کپڑے ګران شي ویم الحمدلله خدای نور تیز کې چې د دوی په دې سینو باندې سنبي منډیو زخم سټي د بيزو پشانو جوړي دا قوم د دې قابل تا پتا سو ټول عذابونه دي پولیس نه تاسو ولې جاړه عذاب د پولیس په شکل کې در باندې نازل شي دا ډټسنو والا جاړي آی پولیس رانه لار دا ډټسنو نیو دغه پکې تلمه سورلې میوړې رانوي چې مونږ پکې گشت کومال ډېرې خکړي سمکاري ته ډټسن والا ته چې دا مړې وړم په صوبه اوس نو چې د 100 روپو لاري 1500 درته وای کنه دا رامیان دا رشکو والا راشي پولیس نه تنګ ډېر خکا 2 قدمه دي چې بوزي 15 روپے درنالي کنالي ها وای دا رشکو نو چې پولیس والا رونی سي پولیس د عذاب دې پرشکو نازل دي عذاب دې پټټ سنو نازل دي عذاب دې پسوزا کو نازل دي عذاب دې پټرکونو بسونو والا وګورئ بس جوړ سمره سورلو ته دي او دوی د پیسو د پارا ورلوټ کی چې واوړي نو د لاسو په ځای پکې 200 مړ کیږي پیسو د پارا کوي کنه نو چې تا ورلوډ بسونه بوزي او د قوم بچی تبا کې نو پولیس قدر نه لشل روپے واغست څه کو فروش ا د خدای بندگان نه ډیر خکار مونږ نه دیوالی خو آرام توپ کینو چې آرامي توپ کینو سزا خو بم ځان لساته کنه ما ته دی پولیس وی چې 10 روپے راکې شل راکړه یا مجسټریټ دی راشي ما دی چالان کی کنه ولی هو تغلی کنه چې غلی نو عذاب د پولیس په شکل کې درته راشي مجسټریټ سزا در کی تغلی نو عذاب د مجسټریټ په شکل کې درته راشي دا قوم خدای پیژندل دین نه لري تاسو وای په ایمان چې په دې بازار کې په کلی کې په وطن کې سوک سپېړا وش مور دم تانه تمنډه وي خزه دې تانه تمن چا جمعه ترامنډه کچ راځي چې قران سره راپورټ وکړو سوک راغلی لکه تانه کې څه اسمان دې افلاطون ناشته راځي جمعه تا ستاو زما منس کې تنازله چې قران ته راپورټ وکړو چې قران زمونږ څه فیصله وکړه بسبب سوک راغلی جمعات خدا تانا دا سوک رالو جمعات تا چی جمعات کے راپورٹو کما چی ما سر دازیاتے کی ټول د پیرنګي قانون تمنډه وای چې د پیرنګي قانون تمنډه وای او د خدای قانون د پرېخه ده نو خدای به نور تبا کوي نور بغیر کی نور به ذلیل کیږي نور به رسوا کی نو ادریس علیہ السلام تپوسو کو چې دا وې دا غ زبانیه ملائکی دي چې د جهنم په حفاظت مقرر دي راغه بیا تقاضا وکړه چې یا الله اوس جنت راته وخایا مرگ میں مولیدو جہنم میں مولیدو انو د جہنم دسی اور دے کدا اغا اور یو سپن کے دی دنیا تراشی نو دا ټول دنیا بس کروٹش ټول دنیا بس کروٹش بیا په دې جهنم کې طبقات دي درجات دي اسفل السافلین اعلان دي تاخچه د جهنم ته وای علما وای چې یو پیسہ پردای چا په دنیا کې په ظلم خوړا یو پیسہ
په قیامت کې چې دا سړی وبخلی شي ورته به وایي نور ګناه دې معاف دي خو د فلاني سړي یو پیسه وه در باندې اوله ورکړه دی به منډه کي چې کور نه پیسې راواله هغه پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي نو دی به ورپسې ورټوپ نو لاندې تاخچې د جهنم ته به ورسي او یا زره کاله به پکې پروت دي چې هغه پیسه راوالي او بیا سر لراشي نو بیا به د لاس نه وغورځېږي نو بیا به لاندې تل تلاړه شي دی به بیا ورټوپ کي بیا به اویا زره کاله پکې پروت یو پیسه نن قدم بیرته مونږ ټول آرام خوارئ پردي حقونه غلې ډاکې پرانا ورځ شوکې پردي مالونه وهل دا زمونږ کار نن ولې ستا ملک کنټرول کیږي نه ولې زکا چې کوم حکومت د خدای نه نه یریږي نو قوم داغه نه نه یریږي کوم حکومت پړه کې چې د خدای یاره نه وه نو د قوم زړه کې داغه حکومت یاره نه عمر فاروق د خدای نه یریده نیمه شپه ده بار راووتو کوڅو کې ګرځي یو مور لور ته وایي چې هله بچیا د پایو کې اوبه واچوه لږې کمې دي نن ویل مور امیر المؤمنین حکم کړی دی چې پایو کې اوبه مه اچوئ وی امیر المؤمنین به چرته اوده پروتي دا وه امیر المؤمنین چرته دی اوس عمر دا خبره اوري په دروازه کې لورې ورته وایي مورې خبره دې ټیک وکړه امیر المؤمنین به اوده پروتي خو د امیر المؤمنین خدای خو اوده نه دی کړی د هغې خدای خو راته ګوري نو د کوم حکمران پړه کې چې د خدای یری کور پروتي او په کوڅو کې تینا او په کورونو کې تی ښځې م یریږي نن تاسو نه ښځې یری ښځې خبره دې کړې نه چې په سر دې متیازې کوي او بیا د دې شیخانو ښځې کېنوئ ګیره دې کلش د زوی واده مې دی زه به پکې ګډېږم نه زه ګیره دې په جومات کې خوځوه تاسو خیال راغی نن موږ نه ښځې نه یریږي ښځې دې حکمران طبقې نه چې ښځې یریدې نو ښځې به ورسره په دورو تللی بیا هلکه ته روانې بل ملک ته په ګرنیټو لګې نو ښځه سله بوځې بوره ورته وایي چې ولې ته ځې نو زه به نه ځم اوس دې برمه کوم نو د ځان نه مخکې دوڼ روانه فنکشنونو ته چې راځئ ستا د ښځې څه ضرورت دی ښځه ولې راولي راشئ که نه چې نن درته ښځې وښیم د جنگ لاهور اخبار او د مشرق د منس پاڼې وګورئ دا نن پکې دې ته څه وایي دا ننني اخبار ته نمبر ورته وایي که څه مال کته ناپوهه غوندې مغزین نننی مغزین وګورئ سړي او ښځې پکې وګورئ نو لاړه د دې ملک بیړه تباه ده په شرمونو شرمېدلی دی بې حیا او بې شرمه ملک دی مونږ هم پکې شرمېدلي تاسو خیال راغی مونږ هم پکې شرمېدلي انجام به څه نتیجه به څه آخرت بم څنګه دا سوچ نو ادریس علیہ السلام تقاضا د جنت کوي چې یا الله اوس جنت راته وخایا دا بیان به بلی جمعه تشي واخر دعوانا ان الحمد لله دا مغه آیت کریمه ده
چې دې کې الله پاک جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا د ادریس علیه السلام بیان کړی دی. کی بند کر بیان 13 جمعه باندې س حصہ ما ستاسو په مخ کې بیان کړو. یو حصہ دا پاتې وا چې ادریس علیه السلام زنکدنو کتو بیا جہنم للاړو جہنم یو کتو بیا تقاضا د پروردگار عالم نه یو بل وکړه. تقاضا دا وکړه چې اے الله سکرات د موت ما ولید، جہنم ما ولیدو، نو اللہ ستا د قہر او د غضب نه مې پزړه کې ډېر عظیم خوف او خطر دی. زکه چې واحد ذات په دې کائنات کې ته چې بے پروا یې، بے پروا دا معنا دا چې ټوله دنیا به د الله پروا لري، او واحد ذات چې دی هغه دا دی چې دی به د هیچا پروا نه لري. دنیا به ټوله دته محتاج وي، او دے واحد ذات دے چې دے بچاته محتاج نه. که تاسو خیال وکړئ الله تا علماء قدیم وای، قدیم په علمی دنیا کې تعریف داد چې قدیم څه ته وایي؟ ما لا ابتداء له ولا انتها. قدیم دې ته وایي چې داغه ابتدا هم نه او انتها هم نه. بلکہ تاسو خیال وکړئ علماء وایي چې په دې څه دلیل دی چې دا خدای یو دی په دې کائنات کې، بل ور سره څوک نشته. نو هی وایي چې مونږ ته څه ضرورت دی د جواب کولو؟ دا جواب خو خدای پاک په خپل په قرآن کې کړی. الله فرمایي چې که په دې کائنات کې ډېر خدایان وې، نو دا کائنات به تر اوسه پورې بچ نه و پاتې، بلکې وران شوی. دا اسمان به ټوکړي ټوکړي شوی وي، دا سپوږمۍ به ماته شوی وي، دا نور به مات شوی وي. ځکه چې چرته ډېر مشرانی هلته دغه علاقې ډېر کور وراني. په پاکستان کې وګورئ چې مشران ډېر دي، نو د پاکستان ډېر ډېر کور وران دی.
پاکستان نہ مردار خر جوڑ دے، سو کے خپرا کاگی، سو کے لکیرا کاگی، سو کے غوگرا کاگی. پاکستان دسې شی دی لکه په پټي کې چې خر مردار یي او دا سپي پې اختی او بیا دغه سپو ته چې ورنږدې کېږي خدای دې د هغه وخت نه ساته چې سپی په مردار اختی او خوله یې پکې نه ایستي او ته ورنږدې شي نو روغ دې ماتی تام ورپسې. نو ستا د ملک نه نن مرداره جوړه ده او سپي پې اخته دي. بیا په سپو کې اقسام دي، ډېر قسمه دي، څوک په یو رنګ کې دي، څوک په بل رنګ کې دي، څوک په بل رنګ. نو قرآن کریم د هغې جواب کړی دی چې که په دغه کائنات کې ډېر خدایان وی، په دې ځمکې او دې اسمان کې خدایان ډېر وی نو لفسدتا دا دواړه به وران شي. بیا د دې په وجود دلیل څه دی؟ د دې خبرې څه دلیل دی چې دا کائنات خدای جوړ کړي؟ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ وا. عزیزانو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر لوی سړی. اب بلا خبره ده چې نن دنیا پیژنیم نه. دا دومره لوی سړی و چې د روژې په میاشت کې به یو شپېته ختمونه د قرآن کول، یو شپېته، یو ختم به د ورځې کولو، سهار نه به تر شروع شو تر ماښامه پورې، او یو ختم به د شپې کولو، یو ختم به په تراوو کې کولو. په ټوله روژه کې به یو ختم په تراوو کې کولو، د شپې یو سپاره، او شپېته ختمونه به ځان لګو. دا دومره لوی سړی و چې 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ کړی. 40 کال. نن چې دا په لویو لویو خلوتونو کې ناستی، خدا که 40 ورځې هم د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دومره لوی سړی. د شپې به چې کتاب کتو، نن زمون کتاب کتل سي که مولا لورشم په کوټګای کې دننه اخبار پروت دي، او بیا د جمعې د ورځ اخبار خو پکې ضروری پروت ځکه چې هغې کې جنکو تصویرونه ډېر زیات. یو ټوکی غوندې سړی او چا ورته ووی چې یو خان ورته ووی هلکه دا ستا ښځه خو ډېره توره ده، پرون مې ولیده. ورته یو خان توره خو ده، خو زمونږ چې یو تصور ستاسو د ښځو کوو، پراته خپلو ښځو سره یو نو بس وخت هم ورسره تېرېږي. ویل دا دې څه بکواس وکړو؟ نو ویل دا تا څه بکواس وکړو؟ دا خبره وه چې ته ماته وایې چې ستا ښځه توره ده. د خانانو خبرې خو یې داسې، خانانو خبرې تاسو اورېدلې دي، هغې ته چې غریب سړی مخامخ شي، ښه دله څنګه حال دی، رښتیا دله یا پې وخاندي. دا نه کوي چې یو خښ ته راوالي او دې مزغولی وله ونیسي او دا مازغه یې په دیوال وشي، چې دله خو هغې ته وایي چې د چا ښځې او لوڼه نه خبر نه او بربنډې بار ګرځي. دله خو هغې ته غریب سړی دله نه وي. چا ښځه چې سپینه بورکه کې ګرځي دله نه وي. تاسو پوهېږئ په خبره؟ نو عرض مې دا و عزیزانو چې نن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ وا، دا دومره لوی سړی
کتاب به د شپې کتو کتاب نو په جمی کې به کمی سويستو د جمعات په صحن کې بکې ناستو یو پرتوک کې او د جمعات په صحن کې بکې ناستو نو طالبان ورتل صاحب یخنی جمع ودا کمیس داسې شه ده چې په بدن پورې لګي نو سړی لا ګرمواله ورکی خوب ورولي نو زدا کمیس په پو ما کې زکه او باسم چې زما بدن باندې دا یخ باد لګي چې خوب ناراضي چې کتاب خکاته شي نن د کتاب کتو حال وګورئ په ملک رحمان بابا وی کنه وی طلب نوی شگفت بازار د عمر نبجوړ وی همیشه گلزار د عمر رنگا رنگ میوی بونی سی خاخونا ڈک د پانو بنسکور وی مونگ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو کافران بہمیشہ عبدالعظیمہ د دوزخ پلمبو تور وی مونگ بنیو نن د دین کتاب فراموش اخبار دے اخبار جنگ پینڈے دے جنگ لاہور دے مشرق دے حیدر دے وجدت تے کا وحدت تے پلانے دے پلانے ہر سار چې د چا په میز ګوري ډېرې د اخبارونو قرآن او حدیث کتو والا هو امام ابو حنیفه نن مونږ سار چراپاسو لکه د ټپوس بچي د ټپوس د بچي غوندې زمونږ اول سترګې په اخبار غړي اخبار کې څه ستا د ملک په اخبارونو کې نور څه شته نن درې مورز د جنیجو لندن ته تللی دی نو د لندن نه د هغه پروګرام ریلی کېږي لندن کې څو مارګریټ ټیچر سره نکاح وکړو که الزابتی په نکاح کړه څه خو لاړو خوراک سکاک بو کی او راځي دلته د قوم بچی پرون په پندای کې 14 کسان کباب کشمیر روډ باندې چې کم بم خلاص شوه دی 14 کسان پکې تیکې شوی دی او شپې ته پکې زخمیان په لاهور کې قدرتی طوفان راغی لس پکې مړ دی او سل پکې پاس پتالونو کې پراته آسمانی طوفان پیرا نن ستا ملک د زمکه د قهر په لپیټ کې مده او د اسمان د قهر په لپیټ کې نو طوفان نوح شو کنه شو اوس بیا خبره ده چې مونږ نه دا شی جوړ دا لکه بم خلاص شو خلک پکې مړ شو ها اوهو بس خبره خلاصه تاسو مونږ ټول داسي مولا صاحب بم خلاص ها کم زه مونږ په دې درکیو چې اسقات پاتې چرته خطا نشي زمونږ ملک نه عزیزانو دا شی او نور بګورئ د دې ملک تبعی نور بګور کدا عذاب ستاسو کورونو ته درنه نه واتو نو دا د جمعې ورځ او د دې منبر ناسته یاد مونږ ملک دا شی ها یو حکیم له یو سړی پلار راوستو چې حکیم صاحب زمونږ د دې پلار خېټه خرابه ما په خبرو خو پوهېږئ خېټه خرابه حکیم ولد جمال کوټی جلاب ورکړه
چې جلاب ورکړو نو دا بوډا دستونه شروع شو چې دستونه شروع شو نو سل شپږ شلې دسته چې لاړو نو زوی راغی حکیم ته وایي چې حکیم صاحب اپلار خو مې دستونه نه ودرېږي ویل خیر دی بچیه چې دا فاسده ماده تی وځي پرېږده چې جاري یو ګنټه دوه پس ولا بیا راغی وی جیا خو کټ کې پرېوته او سترګې کویو کې وغورځېدې او دستونه اوس خو د ناس تم پاتې نه شو په کټ کې تی بیږي ویل صبر کوه چې دا فاسده ماده تی وځي ماړه سبا د سر خو ګومه خو راغی ویل د پلار مې زن کدن دی دستونه نه ودرېږي حکیم صاحب ویل صبر کوه بیختي وځه چې دا فاسده ماده تی وځي آخر ورته مازیګر راغی حکیم صاحب پلار خو مې مړ شو ساتې ووته ویل سا وتوی خیر دی خو چې فاسده ماده پکې پاتې نه شوه نن زمونږ ضیاءالحق صاحب هغه حکیم دی صدر صاحب خلق کباب شو وی خیر دی چې دا فاسده ماده تیوزی نه نغه شه هغه چل در باندې جوړ نور به د ځان تماشې کوي نور پرون پته وکړی دی یو وزیر د لور واده و په نوخار کې پکې ډزې شوي دی پولیس ته خو لږ ووایي چې دا د نوخار ډزو والام ولې ونه نیوه دام ولې ونه نیوه هغه کلاشنکوف پکې برېدې دام ولې ونه نیوه دلته خو چا ډزو شي خو وینیسي اصلت سرکاري شي سړی په حوالات کې واچي جیل ته بوزي دام ولې ونه نیوه نو دا ډزې کولی چا کل هم دا د سوټمار زامن دا خوشامندگر دا تالی ساټ تاسو به نور ذلیلیږئ نور د خان د زوی واده دی ستا پکې څه کار دی چې ته پکې ډزې کړې ستا څه کار دی دا خانان نوابان جایگیردار چې په پاکستان کې وی او تاسو ته خوره زکتا کمړم نوراشي په قبر می متیازه تراشي دې درې قسم خلق د الله صدا ملک تبار او نور به تبا کی د دې د پرېس قانون نشتا دا د پیرنګي پاتې قانون ما او تا د پاره دی خان او نواب او رئیس د پاره هیڅ قانون نشته د نواب په واده کې په پیټو سراب سکلې کیږي هغه د پاره هیڅ قانون نشته په پیټو کارتوس پکې خلاصيږي هغه د پاره هیڅ قانون نشته قانون ارچا د پاره مساوي پکا دا ملک په داسې ملک هغه ځای کې لعنت لګه چې چرته ګوټو بني قانون دې ته وایي حضرت عباس راغه او د قاضي په مخ کې داوا وکړه دا تاسو تجربه وکړئ دعوی پچا وکړه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعوی وکړه چې عمر فاروق زما د کور پرناله غرزولې ده پرناله پیژنئ دا د کوټې او بچی پکې بار غرزي مجسٹریٹ پروانہ جاری کړه په امیر المؤمنین پسې
چې فوراً عدالت کې پیش شه، فوراً. تاسو خاصه مزه د پاره یو ټرایو کې مزه د پاره، ځکه چې د کلو ملو یې یا ما ته پته نشته چې د کمزې مزه د پاره تانه تلار شي او د خپل علاقې په خان یو راپورټ ولیکي. خان تانیدار ته وایي چې په دې خان زما داوا ده، مانه یو 10,000 روپۍ لاندې کړي دي، که تاغه تانیدار مرګ لو نه والی نو زما په دا مخ مرګ لو درته به وي و د خرېزویه په خان راپورټ کې په خان نو صاحبه د والو نه به دې منډې تیزې وي او که خان راغی او په تا یې راپورټ وکړ نو بیا ته د ځان دا تماشه کوه چې سرمندر نه په بل اړی او که نه اړی. دا د پاکستان هغه د انصاف قانون دی او د پاکستان انصاف دا شی انصاف دی ته وایي. پاکستان کې انصافونه چرته پاکستان او انصاف پاکستان کې انصاف وې نن ستا د میلونو اوړه دا د اوړو میلونه چې دي د دې اوړو د میلونو اوړه د پاکستان بنگلو ته سپیشل بورای په میاش کې دوځي او د هغه میلونو هغه اوړه چې سړې روټۍ پکې اوړه کړی وي آپ بازار ترازی او په 210 روپے بورای په ما خرڅي. دا اورېدو درته نه وایم، دوی دې دا زما خبره را میدان ته کی چې زه ورته چې شمدید ثابته کړم. نو ستا بنگلې لا چانکړی وړه کینی ورکې دې میلونو والا ولا قرآن دا سمره میلونه چې ستا په دې پیښور کې دي د وړو مالکان رونی سي او د دې الماره صورت برات ورته راوباسه چې په میاش کې 100 بوره ستا په بنگلو تقسیمي. هغه وټ کټ بیا د غریب نه وځي، هغه له سپیشل بوره او مالا د بورې بوره. دا د پاکستان د ملک انصاف او د سرمایدارو دا انصاف دی. د میلیونو والاو ایمان دا دی چې بازار لکه موړه را لېږي چې په غریب خرڅېږي او بنگلې لکه مې بورای لېږي چې خانانی خوري. دا ستا د ملک انصاف. دا هغه د ضیاء الحق اسلام دی چې 10 کاله وشو چې دی چغې وایي اسلام اسلام. دا نن دې مولیانو ته ووایه دا شریعت بل چغې چې جوړې کړي دي چې ستا شریعت بل دی چرته شریعت دې په ملک خوب هم مه ګوره، خوب دومره خو وکړه که نه چې غریب له چرته وړه د سړیتوب خو په بازار کې میلاو شي. ستا د ملک دا انصاف دی چې نن ستا په ملک کې اوبه مفت نشته. اوبه هغه اوبه چې الله دریابونه روان کړي دي نن په پاکستان کې 25 روپۍ میاشت د اوبو بل دی د کمیټۍ. د دې کمیټۍ میر چې دی دا تپوس د حکومت نه وکړي چې د کمیټۍ میر تا امریکې ته څله لیږلی او لکونه روپۍ دې په ده خرچ کړي څله دي د په امریکا کې څه زده کړه او مونږ لی راوړه. قومه په غبرګو سترګو ړانده شئ، تاسو به پوهېږئ کله په دې ملک کې تاسو کې به هوش کله راځي چې په یو ملک کې اوبه مفت نشي څکلی. اوبه چې خدای مفت د اسمانونو نه په چاټو راورولی دي هغه هم څه ملک. په یو ملک ستا د ذات جوړ کړی کور، یو کور